بسم الله الرحمن الرحيم وإن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح الإقرار ولزمه. سورة د مسئلې اوایا بے لفظی معنی. سورت د مسئلې داسې ده چې یو وینځره او تا اول اقرار دی وکړو چې زما دی وینځي یا زما دی ګړي چې کوم حمل له په ګیړه باندې دا د فلانی دی دا د فلانی دی نو دا اقرار صحیح کیږي په د لازمیږي د بوسور کوي بیا چې کله پیدا شو. ٹھیک شو. وَإِنَّ قَرَّا كُشَرِ اقرار وکي یو سړی بحمل جاریتین په حمل لیوی جاری باندې وین زبانی او حمل شاتین یا په حمل لیو ګډ باندې لرجلین د یو سړی د پاره چې دا د هغه دی نو سهل اقرار وسیکیږي دا اقرار ولزمه لازمیږي په دې اقرار کوونکی باندې دا پوه شو دي. وَإِذَا قَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ دا مسله لږه اوږده ده تقریبا چې دریو کرښو کې دا مسله ذکر شوې ده توجه لږه ډېره وکړئ. هغه دا ده یو سړی مریض شو او مرض وفات دی په دې مرض کې به ټکیږي نه وفات کیږي. صحیح ده. اقرار دې سړی وکړو چې په ما باندې د فلانی دومره دومره پیسې دي په دې مرض وفات کې دا اقرار وکړو. خو دوه قسمه اقرار وکړو. یو اقرار دې وکړو چې لکه د فلان کې ما باندې دومره پیسې دي د دې اسباب او د وجه نه ان دا هغه وجه بیان کې چې را باندې دي نو ولې را باندې دي د څه شل ما کړو معاملې مې وسکړې او غسل خرڅول نه را باندې پوری دي او بعضې داسې اقرارونه وکړي چې د هغې وجه بیان نه کړي خو داسې وایي چې د پلانکي را باندې دومره دي د پلانکي را باندې دومره دي وجه بیان نه کړي او د بعضو وجه بیان کړي. او دې سړي باندې په صحت کې قرضونه وو مخکې صحت کې په قرضونه وو دې خو اوس اقرار وکړو دا اوس راښکاره شو خو د صحت کې په قرضونه وو هغه بالکل معلوم وو خو به څه چل کېږي نو څو قرضونه شو درې قسمه قرضونه شو. یو په صحت کې وو شاکر مناسب او یو په اقرار دې اقرار وکړو چې د هغې وجه بیان کړي او بل داسې اقرارونه وکړو چې د هغې وجه بیان نه کړي. درې قسمه قرضونه په دې سړي باندې شو. اوس راځئ دا سړی چې کله وفات شي مړ شو نو اوس به داسې چل کېږي که نه د صحت قرضونه به او هغه قرضونه چې د هغې اسباب معلومي هغه اقرار نه مخکې ادا کړي بیا خو د هغې نه څه پیسې پاتې شولې د سړي په پیسو کې بیا به هغه قرضونه ادا کړي چې د هغې وجې معلومي نه اوس یې اقرارونه کړي. څه پوه شولې نه پوه نه شوې شته اوس ګورو ته. وَإِذَا قَرَّ الرَّجُلُ کله چې اقرار وکړي یو سړی فی مرض موته په مرض موت خپل کې په مرض وفات خپل کې بدیون په قرضونو باندې اقرار وکړي په قرضونو باندې وعليه او حال دا وي چې په دې سړي باندې دیون نور قرضونه وي په صحته په خپل صحت کې ودیون لزمته او داسې دیون چې لازم شي وي په مرض د کې او داسې قرضونه چې لازم شي وي په د باندې په مرض د کې به اسباب معلومه فاسو معلومه باندې نو سراشه په دین الصحت نو هغه قرضونه د صحت چې دي ودین او هغه قرض المعروف چې معلوم وي بل اسباب فاسو سره مقدم دا مخکوي دا مخکې ادا کې څه کنه. فإذا قضيت کله چې دا ادا کړل شي دا قرضونه وفضل او سوا شيء سمال منها د دې قرضونو نو کان وی بدا مال فی ما قرضونو کې بیا اقر چې اقرار کړی به په هغه سره په حال المرض په حال مرض خپل کې. ٹھیک شو. ها اوس یو بل مسله کوي هغه دار چې یو سړی د سیده
چې په صحت کې به سره قرضونه نه وي، په صحت کې به سره قرضونه نه وي، او به په مرض کې اقرار وکړو چې د پلان کې روانې دومره پیسې دي بس ټیک ته وي به، او دغه قرضدار به د دې ورثو نه ډېر حقداري اول به هغه له ورکوي، وروسته میراث تقسیموي. ټیک شوه؟ ریا ټولې صاحب یو سړی وفات کېږي او وایي چې هلکه پلان کې روانې 10,000 روپۍ دي، پلان کې روانې 50,000 روپۍ دي، پلان کې روانې 1,00,000 روپۍ دي، اقرار یې ټیک دی، او دا مقر له چې دی چا لپاره چې اقرار وکړو هغه به د ورثو نه ډېر حقداري، یعنې اول به میراث نه تقسیمېږي، اول هغه حقدار دی هغه ته ورکوي بیا وروسته تقسیم کوئ. وَإِن لَّمْ يَكُن كُچرت نوی علیه پدې سړي باندې دیون داسې قرضونه لازمته چې لازم شي په د باندې په صحت په خپل صحت کې داسې قرضونه به نه شي صحت کې په لازمي، نو جاز اقرار او جائز د اقرار وکال المقر له او وی باغ سړی چې هغه لپاره اقرار شوی وي او لا ډېر حقدار من الورثه دي ورثونه پیږي. وإقرار المريض لوارثه باطل إلا يصدقه فيه بقية الورثة. توجه کې زه وفات کېږم مثال په تور صورت د مسلې ما وصیت وکړو زما 15 ورونه دي یا مې 6 ورونه دي یا مې 10 ورونه دي، مثال د مسلې دی که نه، نو ما اقرار وکړو چې هلکه زما دا ورور چې دی دا زید، نو دله د ده په ما باندې هلکه 60,000 دي، صحیح ده، د وارث دپاره مې څه وکړو اقرار وکړو، وارث دی هغه یې لکه څه دی وارث دی وارث، او د هغه دپاره ما اقرار هم وکړو، پرې پوهېږئ؟ نو دا اقرار هم ټیک نه دی، دا اقرار ټیکه نه دی نه، او هله به ټیک کېږي کو دا نور ورونه چې زما دا نور ورونه دي دا نور وارثان دا د دې خبرې تصدیق وکړي چې او دا اقرار ټیک دی په دې باندې دا وو په دې باندې دا وو، کو نور ورثو هلکه اقرار تصدیق ونه کړو زما، نو بیا دا اقرار د دې وارث لپاره ټیک کېږي بیا نه. د دې صورت نه ما چې کوم صورت د مسلې وه شاکره دا ته ووایه شه چې ستا فکر شته او که نه شته؟ چې یو کس یو مثال کې ضرور دی او دا راومل کېږي کومه که د یو کس لپاره وصیت وکړي اقرار وکړي اقرار وکړي ما باندې دومره قرضونه وکړي د نورو ورونه د نورو وارثانو د باید حساب چې قرضونه کړو دا بیا قبلېږي او که چېرې دی اقرار وکړي شابسې بالکل صحیح وه ها. واقرار المریض او اقرار د مریض چې دی لوارثه د خپل وارث دپاره باطل دا باطل دی الا ان يصدقه مگر دا کو تصدیق وکړي د فيه پر اقرار کې بقیت الورثه باقی وارثان دی وټی کی پوه شئ کنه. ومن اقر لاجنبي في مرض موته ثم قال هي ابني ثبت نسبه منه وبطل اقراره له. سورۃ د مسلې توجه، یو سړی الیاس مولوی صاحب هغه وفات کیږي، سړی وفات کیږي او وی ویلا چې هلکه د دې زید دپاره په ما باندې 60,000 روپۍ دي په مرض موت کې ویل چې زید په ما باندې 60,000 روپۍ دي، اقرار یې وکړو، بیا یې ایسته وویل چې دا خو زما زویم دی، دا خو زما زویم دی، صحیح شوه؟ نو په دې کې به داسې چلي که نه، او دا زویوالی ته ثابتېدم یعنې داسې عمر کې و چې داسې عمر کې پلار او زویوالی صحیح کېږي پوهېږئ، نو نسب یې ثابتېږي او اقرار وله نه اقرار ټیک نه دی، اقرار به نه قبلېږي او نسب یې ثابتېږي، کو هغه بچي ویل چې او زما پلار رښتې دی هغه لږ ویل پوه شوئ که نه سم نه شو. ومن اقر چا چې اقرار وکړو لاجنبي د یو پردي ماشوم دپاره د پردي کس دپاره فی مرض موتي په مرض موت دغه کې چې هما باندې دومره روپۍ دي او اجنبي دی لکه پردی ماشوم دی، ثم قال به ویل دی اقرار کوونکي هو دغه اجنبي چې دی ابني زما بچیم دی ګوره د زما نه پیدا شوی دی، نو ثبت نسبه ثابت دوي نسب دغه اجنبي منه دې اقرار کوونکي نه، وبطل اقراره له وباطل بوي اقرار د انسان له د لپاره.
ولو أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها. شاکر مولی صاحب تا اقرار وکړو چې اقرار دی وکړو چې هغه دغه جنۍ چې ده که نه هغه زما په ما باندې 100,000 روپۍ دي. څه دي ویل؟ پردۍ جنۍ دی په کلي کې ده او تا ویل چې دې جنۍ په ما باندې لکه 100,000 روپۍ دي بس اقرار دی وکړو مړ کېږي نه ښه خلک ښه ټیک ټاکي داسې نه چې مراسم موت کړي ټیک ټاکي بیا یې راولګېدې بیا یې داسې کار وکړو چې بیا یې ورسره نکاح وکړلی یو کال بعد یو 2-3 میاشتې بعد یې ورسره نکاح وفرمایله نو دغه اقرار باطلېږي نه د اقرار باطلېږي نکاح کې به خپل مهر ورکړي او اقرار دې کړی بل بیل ورکړي پوه شوي که نه ولو اقر کو شر اقرار وکړو د شاکر لاجنبیه نوی پردی جنۍ دپاره ثم تزوجها به ورسره نکاح وکړله نو لم یبطل نه باطلېږي اقراره اقرار د شاکر لها دغه جنۍ دپاره لها اجنبي دپاره پردی جنۍ وه ومن طلق امراته في مرض موته 3 ثم أقر لها بدين ومات فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه. بل مسله کوي توجه کوي یو سړی دی مرض موت کې خپل ښځې له 3 طلاق ورکړل او چې 3 طلاق ورکړلی شي هلکانو بیا ښځه جدا کېږي صحیح ده 3 طلاق چې په یو ځل باندې ورکړي او ته وایې چې په 3 طلاقو طلاقې یو ته وایي طلاقې په یو مجلس کې 3 طلاق وغورځوي نو هغه یو حسابېږي خو نه په مختلفو اوقاتو کې لکه مختلفو مجلسونو کې دې میاشت کې یو طلاق بله میاشت کې یو طلاق بله میاشت کې 3 طلاق پوره شو او دا سړی مرض موت کې دی نو ښځې ته 3 طلاق ور پوره کړل دا خو جدا کېږي ټیک شوه بس توجه کوي او دا سړی استمر شو لا عدت نه دی پوره شوی د ښځې عدت لا پوره شوی نه دی او سړی مړ شو نو اوس به څه چل کېږي او بیا یې دې ښځې دپاره اقرار هم وکړو چې لکه دې ښځې په ما باندې دومره روپۍ دي اقرار یې هم وکړو او لا دغه نه دی پوره شوی عدت میراث به ترې وړي میراث به ترې وړي او اقرار اوس به څه چل کېږي نو اوس چل دی چې دې له به یو ورکولی کېږي دې له به څه ورکولی کېږي یو یا اقرار یا میراث خو چې کوم به کم یې ورکړي کو میراث کوم میراث ورکړي میراث کې کومه حصہ کومه هغه کومه واده هغه اقرار نه اقرار به نه ورکړي میراث ورکړي او کو اقرار کوم اقرار ورکړي صحیح نه پوهېږي سم ګورئ ومن طلق امراته چا چې طلاق ورکړو خپلې ښځې ته فی مرض موتي په مرض موت خپل کې 3 طلاقه ثم أقر به اقرار وکړو لها د ښځې دپاره بدین په یو قرض باندې چې ما باندې دومره قرض دی وماته دا سړی اور شو ایسته وماته مړ شو فلها نو د ښځې دپاره به الاقل کم وي من الدین ومن میراثها د قرض نه او د میراث د هغې نه چې کم په قرض او میراث کې کم نه کم به ورکې منه د دې اقرار کوونکي نه چې کم میراث وړي ومن میراثها منه ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف ومن أقرنا بإن شاء الله سباله ويو